یوه میوه چې د شینکوړک له نوم سره ډېره تړلې ده او د دغه ځي دا میوه ډېره مشهوره ده. دغه میوه مالټه ده چې زما په لاس کې تاسې ګورئ. دا اوس مالټې دي پرېږده مړه د دې به دا مالټه به څه یو خوند به یې څه شینکوړک به څه مالټه وي بدرې دانې هغه چې خراب وي هېڅ خبره نشته دی. په دې خاطر یې اخلي چې لال ده او خوږه ده. دې ته لال مالټه وایي. یعنې کابل کې هم نوم لري، یعنې ډېر په شوق سره تجاران دې ځګون لري. یعنې په دې خاطر باندې کونړ کې مالټه په جلال آباد کې لا شروع شوي نه د کونړ نه ختمه کړي. چې قیمت باندې کله خرڅ کړی په 100 روپۍ چې قیمت باندې دغه 80 پورې خرڅ شوی دی. دا به راوشو کوم دا ډېره کلکه هم ده وزې شو. ښه دا ملګرو ډېره غټه دانه ده. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې رک روغ بایاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتې وئ. درنو لیدونکو یو ځل بیا د پامیر ټي وي په سکرین درته د یوې نوې خپرونې سره هرکلی وایم او راغلي یو د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اړوند د شینکوړک سیمې ته. او عموما دغه د شینکوړک نوم چې تاسې اورئ نو یو څه به هم ذهن ته راځي یوه میوه چې د شینکوړک له نوم سره ډېره تړلې ده او د دغه ځي دا میوه ډېره مشهوره ده. دغه میوه مالټه ده چې زما په لاس کې تاسې ګورئ رنګ خوند بوی او ډېره زیاته مزه لري او په دغې باندې ډېرې مشهورې دي او د هېواد بېلابېلو ولایتونو ته له دغه ځای څخه دغه مالټه ځي او ان نورو هېوادونو ته ځي. نو د شینکوړک په سیمه کې ولاړ یم که څه هم دلته چې کوم باغونه دي ډېر زیات دي. هغه باغونه ځینې مالټې شته دی چې د باغونو څخه راوړل شوي دلته د سړک په غاړو خرڅېږي. نو دلته د دغه مالټو له خرڅونکو سره به خبرې کوو، د مالټو په اهمیت به له تاسو سره غږیږو او د دې سیمې د خلکو سره به خبرې کوو. زموږ سره په خپرونه کې تر پایه پاتې شئ او له دغې خوندورې خپرونې څخه خوند واخلئ. السلام علیکم کاکا ستړی مه شې څنګه یې ښه یې قراري ده وضعیت دې ښه دی څنګه یې کاکا بیخي ښه ته څنګه قراري ده ښه مالټې خو ستا دي که نه مالټې زما دي دا خو ماشاءالله داسې تکې سرې دي د رنګ ته چې ګورو ډېر خوندور ښکاري خوند یې هم همداسې دی همداسې ده رنګ چې څنګه ښایسته دی چې خوند هم ښایسته دی ډېره ښه ده یوازې په همدې ځي باندې مالټې ته پلورې که نه د باغونه ماغونه دې شته یا باغونه اخلي باغونه اخلو خپل نه لرو چې کله باغ واخلو نو بیا یې راوړو بیا یې خرڅوو بیا یې همدلته خرڅوې خلک یې اخلي ډېر که نه انشاءالله و داسې اخلي لکه له لرې لرې ځایونو نه راځي تقریبا یعنې جلال آباد د کونړ هرې ولسوالۍ نه مطلب بیا د جمعې په ورځ خو بیخي ډېر زیات رش وي او ښه په ولتیا سره ښه په خوشحالۍ په مینه محبت سره ځان خرڅوي نو بیخي البته دا خو هم لیدلې
او دا درزن په څو دی دا ته په خپل سور بیرته کېده درزن د دې په څو دی درزن مختلفه دي ښه مالټه چې کومه ده 1.5 سل او لږه ضعیفه چې هغه 120 پورې دا اوس ښه ده که ضعیفه ده دا ګزاري والا ده نورمال ده دا په څو ده دا 120 روپۍ ده دا ډېرې ګرانې نه دي خلک یې اخلي د دې ګرانوالي سره په دې خاطر یې اخلي چې لال ده او خوږه ده دې ته لال مالټه وایي او دا ته همدلته کوم د خواوشا شینګوړک سیمې نږدې ده کوم باغ دا مالټه کړې وه که نه لرې نه دې راوړ یعنې د شګل په ولسوالۍ کې کېږي بیا د شینګوړک مالټه چې کومه ده ډېره زیاته مشهوره ده هغه ډېره خوږه ده بیا د شګل مختلفو کلو نه راوړو یعنې مثلا د لاچیا نه ایلالزو نه یعنې د شینګش نه د اسمار ولسوالۍ نه هم راوړو داسې خو زیاتره شګل کې کېږي داسې ښه ورځ چې څو درزنه مالټه پکې وباسي یعنې چې ښه ورځ وي مثلا یعنې 20 30 25 15 ډېره ښه ده او دا چې کله واخلئ تاسې بیا مزدوران ورته نیسئ بسته بندي کوي بیا راوړئ که نه همداسې کوو هم استادان یې هم شو کوي په ترتیب سره بیا چې کومه دی هغه سړک ته راوباسي داسې ساحې دي چې هغه سړک نه لري کوم باغونه یې په شا باندې خېږي بیا د هغه نه سړک نه بیا ګاډي ګرځوي او دا چې دلته خرڅه کې په ځای د دې چې بل ولایت ته ویسې هلته به ته ګټه ډېره ونه کړي البته موږ خو داسې کمزوري دغه خرڅلاو والی خو داسې کمه اخلئ او کم اخلو زیاتره چې کومه ده د جلال آباد او د کابل نه تجاران تر اوسه پورې یعنې راوړي د دې ځای نه کابل جوابات ته وړي او نوره خو مالټه هم د شینکوړک په ختمېدو ده که نه البته هو کمزوري شوې ده یعنې په ختمېدو ده دا څه وجه کېدی شي ځکه د بوټي کوټ مالټې هم نه دي ختمې د نورو ساحو هم شینکوړک هغه له واره ختمه شوې ده موضوع داسې ده چې یعنې د جلال آباد مالټه خو ډېره زیاته ده هغه شروع شوي نه وي چې د کونړ مالټه باندې یعنې په ښه په خوشحالۍ سره یعنې خوږه یې سره ده ځکه راځي او د دې ځای نه تجاران وړي یعنې کابل کې هم نوم لري یعنی ډېر په شوق سره تجاران دي ځګل نه یعنی په دې خاطر باندې کونړ کې مانټا په جلال آباد کې لا شروع شي نه د کونړ نه ختم کړي ډېره ښه ده کله دې پکې تاوان کړی البته په دې هیڅ ورځو کې مې یو باغ اغوستی نو چټل مې اغوستی چې کړو په حساب باندې بیا تاوان راته وکړو تاوان یې مې نه کړو بیا ګټې باغونه رښتیا په کوم حساب اخلئ د ونې په حساب یې اخلئ چې یوه ونې قیمت اخلئ که نه د دانې په حساب داسې تخمیناً بوټي هم شمارو بیا داسې تخمیناً د نظر په حساب باندې ورته ګوري چې دا بوټی څو دانې لري غټوالي ته هم ګوري د دانې او کوټوالي ته هم ګوري او بوټي خامخا به شماري چې ویې نه شماري چې دا بوټی تخمیناً د ذهن سره تجربې د لارې نه یعنې سړي ته معلومیږي دا دونه زر دانې ورکوي دا بیا کله چې زموږ غوندې بې تجربې سړی واخلي تاوان به نو البته کېدای شي ګټه هم وکړي کېدای شي مثلا توکلي خبره ده ډېره مننه کاکا جانه خدای دې وکړي چې دغه تجارت یو حلال کار دی او ته پکې حلاله نفقه وګټې او ډېر پرمختګ پکې وکړي کور دې ودان ډېره مننه تاسو نه هم السلام علیکم بخیر څه وضعیت دې ښه دی بخیر یې قراري ده مالټې څو دي 110 ګرانې نه دي 120 هم ګرانې دي که نه دا خو ته بیخي داسې ریټ وایه چې 120 ډېرې ګرانې نه دي دوی نه خو دغه هم شته دی لکه دوی کې خپل دغه یي لال دي نور دي دا استاده دي دوی نه هغه وړې هم ستا دي هغه څو دي هغه په 50 روپۍ درځن هغه مې دې نه وړې بیې لیکلي دي ارزان دی دا چې د 100 روپۍ خندا به تاسو له په 10 یا 40 روپۍ درځن راځي 10 40 نه چې درې چنده ګټه خو مه کوئ که نه نو دغه دا لکه مثال موږ هلته سیکړې په حساب باندې اخلو سیکړه چې د پاتیا روپۍ سیکړه څه شي ته وایي سیکړه د 100 دانې 100 دانې په اتیا روپۍ اخلي 100 دانې په اتیا روپۍ مثال نه 100 روپۍ په 100 دانې نه 100 دانې په اتیا روپۍ اخلي 100 دانې په 800 روپۍ موږ اخلو اتیا روپۍ 100 دانې اخلي لکه چې باغ کې که نه
اتیا روپۍ سل دانې خو نه ورکوي خو لکه افغان 800 روپۍ بیا سیکړه مونږ په څو 800 چې لږ رانږدې شه چې خبره دې نه اورم سلو خبرې کوې په څو 800 روپۍ سیکړه مونږ درته راکړه 800 روپۍ سل دانې 800 روپۍ سل دانې نو دا 800 روپۍ چې سل دانې راغلې دا خو نه مړه ته دروغ وایي اتیا روپۍ سل دانې درکوي اتیا روپۍ نه دي هغه خو دا دې کوم ځای نه راوړي ها شیګل د کوم کلي نه شیګل د شینګش نه مې راوړي شینګش نه ښه ته به اوس موږ له یو درجن په څو راکړې اوس خو داسې میال راته یو چې په اتیا روپۍ سل دانې اخلي خبره نشته دی ما چې څوم خوښ یې له حساب دی ما هیڅ خبره نه او ته همدلته اوسېږي همدلته اوسېږم د پوزه کورونه مې دغلته ښه په څو به حساب کې سل کې ویل حساب سل نه بیا ښکته مونږ ځکه چې د ټوله ورځ ناست یو دغه 100 روپۍ په درجن کې مثال نو ته په درجن تاله په 100 روپۍ یا 15 روپۍ راځي او موږ باندې په سل خرڅې 15 روپۍ نه راځي دغه خو فکر نه ما ته کوي فکر دې نه وي خبره وکړه 800 روپۍ چې دا بیا موږ له سیکړه موږ هغه څه د خپل دې کې اول ټیم کې چې بیا باغونه ارزان هم پکې پیدا کړي ځینې چټاري ساتي ښه یا ماشومه راشه ته به څه نه وایې زه دې ماشوم نه پوښتنه کوم چې ته دا ماشوم به دې یال ووایي صبر وکړه موټر دې مه راوړه ښه راځه راشه خبره ننوتې د اتیا روپۍ سل دانې اخلئ ته راشه ماشومه ستړی مه شي څنګه یې څه نوم دې دی غني مالټې خرڅې دا خو دا دې څه دی ښه دا ستا ورور دی ته دا مالټې چې تا ته پته شته څو روپۍ اخلئ ښه دا سباغ له نه وتلې ښه زه بېرته په قلار واوړه چې ګاډی دې ونه وایي ښه سلو نه ارزان نه کېږي دا خو سم د مرګ دارو دي ته جوړ کړل شینکوړک مالټې نه شوې د مرګ دارو شو سلو نه ارزان نه کېږي سل نه ښکته نه کېږي اخرانۍ اصل دی دې نه په سل خو یې موږ نه اخلو مړه په سل خو یې موږ نه اخلو که په سل لږ 50 روپۍ راکړه زه د خیر دا 10 پکې ته وګټه په شل یې اخلئ 50 یې راکړه 50 نه کېږي نه نو دا خو ما تاسو ویل چې مثال لکه موږ دغه په 800 روپۍ سیکړه اخیستې ده 50 موږ به خپل سل دانې چې ته دغه دانې چې سل کې درکړم 50 دانې 50 روپۍ نه کېږي ښه سلو نه اوس کم نه کېږي سلو نه خو یې بره سم نه مړه لا مالټې دسي دا اوس مالټې دي پرېږده مړه د دې به دا مالټه به څه یو خوند به یې څه ویې ګوره چې خراب شینکوړک به څه مالټه دوه درې دانې هغه چې خراب وي هېڅ خبره نشته دی نو دې رنګ نه پته لګي دا اوس څه مالټه راځه دا وګوره دونه ډکي مور پسې دي او مالټه پسې ډکي خو زموږ دی نه کړ دا خرابېږي دونه ډکي ورپسې دي دې به څه خواني او څه هسې دا رنګ یې دغه دا خو زاسې هم نالم دلته هسې خلک دوکه کوی او راوتي وایي شینکوړک مالټې دي ولې خلک دوکه او دې کې دونه پیړ پوټه کوي دونه یې منځ کې شی پروت دي ته وګوره ما ته یې کبې به ته پته ښه هلته وګوره کمره لګېدلې ده او سړي ډېره حوصله وکړله په رښتیا هم ملګرو ګپ هم ولګوو د شینکوړک مالټه ډېره خوندوره مالټه ده او بله خبره دا چې له دې هم په ډېر قیمت باندې ارځي نو ملګري سره هم ګپ ولګوو کمره هم لګولې وه که څه هم زه خواته راغلم ما دا بیک هم دلته ایښی خو دا پوه نه شو او کمره هم لګولې وه خو زه حوصله یې وکړله کور دې ودان ډېره مننه مالټه موږ چیک کړله خو نه مو له چیکو ډېره خوندوره مالټه ده ډېره ښایسته مالټه ده ستا د کور ودانې خیر اوسي ډېره مننه درنو لیدونکو نو بیا هم ستړي مشئ
مخکې خو مې یادونه وکړله چې اکثره باغونه دلته تر شوي خرڅ شوي دي او وړل شوي دي خو بیا هم دلته د شینکوړک یوې ساحې ته راغلو دلته 2-3 باغونه وو چې تر اوسه په دې کې مالټې دي شاید خرڅ شوي خو تر اوسه د بوټو نه دي وړل شوي نو دغه باغ کې د دغه باغ له مالک سره ولاړ یم او له دې سره څو خبرې کوو ستړی مه شي په خیر راغلی مننه وراره خیر راغلی ستړي مه شئ خیر اوسې ډېره مننه نوم دې څه دی او په سر کې نوم واخله نوم مې سجاد دی سجاد د همدېزې اوسېدونکی که نه همدېزې اوسېدونکی یم ښه او دا باغ هم خپل دی هو باغ ما خپل دی ښه دې باغ کې څو ونې دي باغ کې 14 ونې دي ښه 14 ونې دي څنګه نور باغونه ټول خالي شوي دي او ستاسې باغ تر اوسه پورې لا خالي نه دی او میوې پکې دي باغ داسې دی چې دا م خرڅ کړی دی او دوکاندار چې دی هغه به ساتي نور نو وړلې د هغوی کار دی که نه بیا هغې وروسته وړي لږې ساتي او چې ریټ وکړي او خرڅ کړی دی ښه هغوی به لږ لږ وړي خرڅوي بیا به نورو پسې راځي او هغې بیا لږ لږ وړي خرڅوي ښه دا هم په څو روپۍ خرڅ کړی دا باغ دا هم 45,000 روپۍ خرڅ کړی ښه دا 14 ونې 45,000 روپۍ خرڅ کړي 45,000 دا همداسې تخمیني په ریټ اچوئ که نه بوټي په حساب باندې یا دانې په حساب نه دا همداسې سوداګر راځي ډېر سوداګر راځي بیا ورته مالک خپل ریټ وایي بس بیا چې جوړښت دی نو څو باندې ورکو بوټي په حساب یې نه خرڅوي او همداسې ریټ باندې ورکوي نورو کلونو کې به هم تاسې دغه باغ کېږي او خرڅوئ بیا 13 کلونو کې که نه او 13 کلونو کېږي چې قیمت باندې هم کله خرڅ کړی په 100 روپۍ چې قیمت باندې دغه 80 پورې خرڅ شوی دی ښه دا ریټ بیا ولې کته پورته کوي دانې کمې کوي که دا کال په کال دا بوټي کمزوری کېږي وله کې ځوانۍ کې بس بیا لږ کمزوری کېږي هو او دا تاسې خو د ویټامین سی نه ماشاءالله پوره وي ځکه مالټه چې دی ویټامین سی لري او ستاسې د مالټو باغ دی نو څنګه خپله یې ډېرې خورئ که نه او خپله یې خورو خپل خپلوان خو نه وایي چې باغ هم دی مالټې رالیږئ والا خپلوان خو لږ دغه وي لږ دې تنګ یې وایي بعضې وخت کې زنګونه نه وایي چې مالټو وخت راشي بس بیا یې زنګونه وایي ښه دا د مالټو خپلوان دي ستاسو نه دي ور یادېږو مالټو وخت کې بیا ور یادېږو ښه نو چې ټول کال وروکي تاسې به وایو چې زه مالټو واخله به دې خدای راولي او به داسې ملګري چې مالټو وخت کې بیا را پیدا کېږي ښه ډېره مالټو انډیوالان دي دا دې کې خو یو څه دانې غټي یو څه وړي که نه دا بیا په یو سر جم ورکوئ که نه لکه اوس دا دانه شوه دا راوشو کوم دا به راوشو کوم دا ډېره کلکه هم ده اوس یې شو ښه دا ملګرو ډېره غټه دانه ده تاسې ګورئ زما ټول لاس پې ډک شو نو ښکلي هم دي غټ هم دي او د دې تر څنګ خوندور هم دي نو دا ځل دا باغ یو څه قیمت کم نه دی کړی څه وی والا څه کال داسې و چې سوداګر هم پې ډېر وګرځول که کم سوداګر راتله به ډېر به راتله خو څه کال بارانونه هم خاص بارانونه نشته دی بارانونه سخي او څه کال موږ چې قدر هم ډېر نه دی کړی سره هم ورکړی دی ځکه لږ زه خو وایم چې زکات به هم پکې نه یې ورکړی زکات والا زکات خو ورکوو ولې زکات خو زکات هم پکې ورکړی دی باغ کې ولې زکات خو ورکوو ښه زه خو وایم چې موږ راغلي دا زکات ایسته غوټ موږ ته راکوي څه مشکل نشته در به کوو مړه ښه ډېره مننه کور دی ودان څه تقریبا په دې یو بوټي کې به څو دانې تقریبا ته خو تجربه لرې که نه باغوانې والا بس دغه 500 شپږ 100 بوټو پسې خبره ده نو بعضو کې ډېرې بعضو کې کمې دې بوټي کې به څو دانې ته ورته داسې وګوره والا بس دغه ښه صحیح ورته وګوره 400 دانې بې شمار وګوره په لاس خبره نشته 400 دانې به پکې 400 دانې به پکې ښه ډېره مننه کور دی ودان وروره نو درنو لیدونکو دغه په شینکوړک کې د مالټو د باغ یو تن مالک و چې خبرې تاسې واورېدلې د دغه باغ نندارې هم در باندې کوو او د دغه باغ میوې هم در باندې ګورو چې په بوټي کې دي او تر اوسه راشوکېدلي دي ډېره مننه کور دی ودان خوشحاله اوس خیر اوسي درنو لیدونکو نو دغه وه شینکوړک د شینکوړک باغونه او د شینکوړک مالټې
چې د باغ د مالکینو سره هم خبرې وکړلې د مالټو له پلورونکو سره هم خبرې وکړلې نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسې ته موږ د شینکوړک په مالټو باندې چمتو کړله یو ځل بیا چې زه تاسې ته د یوې نوې خپرونې سره راځم د پامیر ټیوب په سکرین تاسې ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ